ملګریه دا د رمضان را ورسید. سلامونه. رمضان را ورسید مګر ته لا هم په خپلو ګناهونو کې ډوب یې. ملګریه د زړه درزونه دي وګنډه او په ټپي روح دي پټۍ ولګوه. د الله در ته مخه کړه او ورته ووایه چې ستا ګناهګار بنده ستا خواته راغلی، ستا جدایي او لرېوالی سخت ځورولی. ورته ووایه چې ای الله، له ما پرته ستا بندګان ډیر دي مګر ستا پرته زما بل رب نشته. زما لاره تا ته درغلې او د روح قبله مې ته یې. زما پر لوري خپلې تړل شوي دروازې پرانیزه. د توبه کوونکو په ډله کې مې راوله. له لمونځ کوونکو سره مې نوم ولیکه او د روژهدارانو سره مې یو ځای حشر کړه. ملګریه رمضان را ورسید، هغه میاشت چې مرۍ پکې وچیږي مګر زړونه پکې تازه کیږي، ګیډې پکې خالي کیږي مګر روحونه پکې ډکیږي، بدن پکې کمزوری کیږي مګر ایمان پکې پیاوړی کیږي، حرکت پکې سستیږي مګر عقیده پکې پخیږي. ملګریه ایمان دې تازه کړه. الله تعالی ستا تندې او لوږې ته اړ نه دی. هغه موږ ته رمضان ځکه رالیږلی چې پاک مو کړي، له سره غسل راکړي تر څو د هغه وړتیا پیدا کړو. نو یوازې په لوږه او تنده یې مه تېروه. رمضان غذایي رژیم نه دی بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پلونو تګ دی. که د لارې له سختیو ځورېدلی یې نو د الله تعالی خواته ورشه، ځکه چې د هغه له لورې راغلی یې. د هغه سره باید یو ځای وي او د هغه خواته دې ورتګ دی. ملګریه رمضان را ورسید، که لوږې او تندې پسې اخیستی یې نو هغه کسان در په یاد کړه چې له لوږې او تندې سره یې تورې را واخیستې، روحونه یې په ورغوي کې ونیول او خپله وینه یې د الله لپاره وپلورله. رمضان د بدر میاشت ده، هغه وخت چې اسلام د لومړي ځل لپاره د قرآن کریم د دفاع له خاطره توره را وویسته او همدغه توره به تر هغه وخته ویستل شوې وي تر څو له دجال سره پرې وجنګېږي. رمضان د مکې فتحه ده، هغه ښار چې له ډېر وخت وروسته خپل هویت بیرته ترلاسه کړ. د توحید مرکز ده، لاړ شئ تاسو آزاد یاستئ. او د هغه بلال ښار دی چې نیمې نړۍ ته یې د الله اکبر اعلان وکړ. رمضان د قادسیې میاشت ده، د سعد ابن ابي وقاص او ابو محجن میاشت ده. هغه وخت چې د بریر ترلاسه کولو وروسته عمر ابن خطاب پوښتنه ترې وکړه چې جګړې څومره وخت دوام وکړ. ورته وویل شوه چې له سهاره تر مازدیګره. عمر وویل سبحان الله، حق د باطل پر وړاندې هیڅ وخت نه زندنی کیږي. شاید د دې سبب یا زما ګناهونه وي یا هم ستاسو ګناهونه. رمضان د بلاد شهدا میاشت ده، هغه ښار چې له پاریس څخه په 80 کیلومترۍ کې پروت دی او د عبدالرحمن الغافقي میاشت ده. هغه کس چې ویل یې ای الله زما وینه وبهوه تر څو رانه راضي شي. رمضان د عمریه، معتصم او د هغه لښکر میاشت ده چې د یوې ښځې په لوټل شوي عزت پسې راووتل. نو ای الله موږ ته خپل عزتونه بیرته راوګرځوه. رمضان د عین جالوت، مظفر، قطز او مغولو میاشت ده، هغه وخت چې مجاهدینو په ځمکه کې روژه ونیوه او په جنت کې روژه ماتې وکړي. رمضان د شقحب میاشت ده، هغه جګړه ده چې ابن قیم او ابن تیمیه رحمه الله په لومړي سب کې جنګېدل، چیرته چې د قلم مشواڼۍ د جهادي وینې مخه نیوله او فقې نشوی کولی چې د جهاد خنډ وګرځي. ملګریه دا د رمضان را ورسید، هغه میاشت چې د زړونو صفا کوونکې ده. نو زړه دې پکې پاک کړه او خبردار چې په کوم زړه چې ورننوتی یې په همهغه ترې راونوځې او سلامتي دې وي ستا په زړه.